همدغه ویډیو کې تاسو ته درخوایم چې څنګه کولی شئ چې د حساب پې اکاونټ جوړ کړئ. نو مکمله طریقه زه پر همدغه ویډیو کې سټپ بای سټپ درخوایم چې تاسو د حساب پې اکاونټ جوړ کړئ. نو ملګرو زه یم ریحان د ټکنیکل ریحان چینل څخه. نو ملګرو راځو پر ویډیو باندې پیل کوو. وخت مو نه ضایع کوم چې څنګه کولی شئ چې حساب پې اکاونټ جوړ کړئ. نو ټوله طریقه سټپ بای سټپ درخوایم. نو ملګرو تاسو به یو لینک ما درکړی د ویډیو په ډسکرپشن کې شتون لري، پر هماغه لینک باندې کلیک وکړئ. تاسو په یو اکاونټ یعنی کروم براوزر ته بوځئ، ځکه دغه اکاونټ جوړ کړئ. زه راځم د خپل ملګري هغه لینک باندې کلیک کوم، یعنی زه د هغه پر لینک باندې راځم. نو ملګرو ما لینک باندې کلیک وکړو، ما بس د کروم براوزر ته بوځئ، دلته یو څو لاندې طریقې دي، هغه طریقه بیا ورپاس کړئ، څخه وروسته بیا حساب پې افلیکیشن ته ځو. نو مونږ به دغه طریقه پاس کړو چې دلته کوم کارونه پکې کېږي، یعنې حساب پې اکاونټ ډېر سمپل ساده جوړېږي. صحیح ملګرو. نو دلته ملګرو تاسو خپل دغه کونج کې علامه چې باندې کلیک وکړئ، افغانستان بیرغ، دلته تاسو خپل هېواد انتخاب کړئ، بیا داسې کې تاسو خپل د موبایل شماره ورکړئ. صحیح ملګرو. کله چې تاسو د موبایل شماره ورکړه، داسې کې تاسو ته چک مارک علامه ښکاري، یعنې کومه علامه چې ده دا به تاسو ورته ډکه کړئ. صحیح ملګرو. دا به تاسو کله ډک کړه، بیا به تاسو کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو بټن باندې کلیک وکړو، نو لږ شانتې به ورته منتظر شئ. دا ځکه موږ ته دغه بټن به راکړي، نو موږ ته به یو کوډ راشي دغه سیم ته. کله چې موږ ته کوډ راغی، موږ ته کوډ راغی، دا به موږ 393 د علامي کوډ به وي ملګرو. بیا به تاسو راشئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ، نو دغه ځای به هم ورته پاس کړئ. نو ملګرو ډېر سمپل ساده جوړېږي. تاسو ملګرو ویډیو ما در سره سکپ کوئ، انشاءالله په راتلونکي کې به دا کې حساب پې کې ډېر زیاته لکه باینانس داسې به وایرل شي، تاسو پکې پیسې ګټئ. نو ملګرو دغه علامه هم موږ ته پاس شوه، تاسو کتلی شئ دغه علامه یې هم موږ ته پاس کې راکړه. نو دغه علامه هم پاس شوه، نو موږ ته بیا بله صفحه راخلاصه شي. دا کې ډېر سمپل ساده کار دی. نو دا حساب پې اپلیکیشن ته موږ راورسېدو، نو دا ځای موږ ته راخلاص کړي. دې ځای ته چې کله ورسېدی، بیا به تاسو کروم براوزر کې مونږ کار خلاص شو، د لینک پوسټ ته مونږ کار خلاص شو. بیا به تاسو پلی سټور ته راشئ، پلی سټور کې به دا حساب پې ورته ولیکئ، انسټال به کړئ. سرچ بار ته به راشئ، حساب پې به ورته ولیکئ، دغه به اپلیکیشن به را انسټال کړئ. سیده ملګرو. نو دغه حساب پې اپلیکیشن چې کوم ښکاري، دغه زه انسټالوم. نو ملګرو لږ شانتې به ورته منتظر شو چې دغه کوم حساب پې اپلیکیشن چې کوم موږ ته ښکاري، دغه موږ ته را ډاونلوډ شي. نو تاسو به بیا کروم براوزر کې چې کوم کار تاسو خلاص کړو، د لینک پوسټ ته. نو ملګرو د ویډیو په ډسکرپشن کې ما دغه لینک درکړی، د لینک پوسټ ته به تاسو لاړ شئ، د حساب پې اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ، یعنې کار به پکې وکړئ کروم براوزر ته. څخه وروسته بیا تاسو کوم کار ماشي د وخت په کروم براوزر کې کېږي لینک پوسټ ته، هغه به ترسره کړئ. بیا به تاسو پلی سټور نه حساب پې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو حساب پې اپلیکیشن روان دی، ډاونلوډ کېږي. زه لږ ویډیو سکپ کوم چې دغه سر ته ورسېږي او را ډاونلوډ شي. صحیح ده ملګرو. ښه نو ملګرو حساب پې اپلیکیشن انشاءالله ډاونلوډ شي. بیا به تاسو ملګرو راشئ، په څه باندې به تاسو کلیک وکړئ، په اوپن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ملګرو. کله مې چې اوپن بټن باندې کلیک وکړو، دلته موږ ته څو سټیپونه دي، دغه سټیپونه به هم ورته پاس کړو. صحیح ملګرو. نو موږ ته به همدا ډول صفحه راخلاصه شي. دلته ملګرو تاسو ته ښکاري، دغه به تاسو الاو کړئ. نو دلته تاسو ته اول سر کې ښکاري لانګویج، د لانګویج به تاسو که پښتو یا عربي، اردو، دري هر یو ورته انتخابولی شئ، خو زه سمپل پښتو ورته انتخابوم. بیا به تاسو پښتو د سرچ آپشن به تاسو کلیک کړئ. کله چې پښتو انتخاب کړئ، دلته تاسو خپل د هېواد ورته انتخاب کړئ، کوم هېواد کې هغه هېواد به ورکړئ، یعنې خپل کوډ به ورته چینج کړئ، چې کوم هېواد کې دغه کوډ به ورته ورکړئ. زه په افغانستان کې یم، افغانستان کې به تاسو خپل کوډ ورکړئ، شمېره به ورته څه کړئ ورکړئ. صحیح ده ملګرو. لاندې ځای کې به خپله د اړین مواد ورته ولیکئ، کوم ځای کې چې تاسو ته پښتو ښکاري. د لاندې ځای کې به تاسو اول ځای کې د هېواد کوډ انتخاب کړئ، دویم ځای کې تاسو خپل د موبایل شمېره ورکړئ. صحیح ده ملګرو. زه راځم د موبایل شمېره ورکوم او موبایل شمېره مو ورکړه، او بیا به تاسو ملګرو راشئ پر همدغه مخ پر مخ لاړ شئ، همدغه ځای باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو واټساف لرئ، واټساپ پر همدغه شمېره واټساپ ته به درته لاړ شي کوډ، یا داسې سیم ته به درته شي. زه غواړم چې ماته د سیم له لارې لاړ شي، پر مخ لاړئ، په همدغه ځای باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. نو دلته موږ ته بیا شپږ د ادمي کوډ به موږ ته بیا راشي. صحیح ده ملګرو. موږ به یو کوډ بیا ورکړو، موږ ته به یو کوډ راشي، لږ ورته منتظر شو. نو ملګرو کوډ راغی، ډایرکټ پکې لاګین شو. بیا به تاسو پر همدغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله مې چې ور باندې کلیک وکړو، نو ملګرو موږ اکاونټ به بشپړ ډول جوړ شي. نو سمپل د KYC کولو نوی پین کوډ به تاسو بیا ورته چینج کړئ، یعنې نوی کوډ چې کوم ورکوئ تاسو ورته داخلیږئ، یعنې تاسو څخه یو پاسورډ غواړي، نو تاسو به دلته یو نوی پین کوډ ورکړئ. صحیح ده ملګرو. نو که چېرته تاسو دغه اپلیکیشن ورک شي یا د موبایل ورک شي، نو تاسو باید تاسو اکاونټ کې چې کومې پیسې وي حساب پې کې هغه بیا څوک نشي راویستلی، خپل پین کوډ به وسته به راویستلی شي. زه دلته یو پین کوډ ورکوم. ملګرو ما پین کوډ ورکړو، بیا به لاندې تایید بټن باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو زموږ اکاونټ په بشپړ ډول جوړ شو. نو تاسو کتلی شئ زموږ اکاونټ په بشپړ ډول په حساب پې کې جوړ شو، ځکه موږ ته نور صفحې راکوي. ملګرو دلته موږ ته میسیجونه هم راغلی چې تاسو پین کوډ هر څه تعدید شو. نو ملګرو اوس به تاسو دغه KYC څنګه پاس کوئ، تایید کوئ، ویریفای کوئ، بیا څنګه تاسو بیا راشئ د تنظیماتو باندې به کلیک وکړئ، د سیټینګ نامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مې چې ور باندې کلیک وکړو، نو ملګرو دلته تاسو ته د اول سر کې پروفایل بټن ښکاري، په دا پروفایل بټن باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. کله مې داسې باندې کلیک وکړو، نو ملګرو دلته تاسو ته د سیلفي انځور، یعنې د پیژندپاڼې د اول ځای کې به تاسو خپل سیلفي عکس ورته ورکړئ، او داسې کې به د تذکرې مخ ورکړئ، یعنې تذکره به ورته واړوئ، او داسې کې سند به تاسو نوم به ورکړئ، کورنۍ نوم به ورکړئ، برېښنالیک به ورکړئ. دغه تاسو باندې ټول باندې پوهېږئ، زیږېدونې ټب ورکړئ، د کمپیوټري تذکره باندې تاسو دغه کولی شئ، جنسیت، ولایت، ولسوالي، هر څه به تاسو کله چې ورته تعدید کړئ، دلته به تاسو خپله امضا ورته وکړئ. کله مې دغه هر څه ورته پاس کړئ، تاسو ته لاندې کنټینیو بټن را اړوي، یا کنټینیو بټن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې ورته کلیک وکړو، ستاسو اکاونټ به څنګه شي، ویریفای به شي. دلته به تاسو ته سم یا ویریفای بټن ولیکل شي. که چېرته تاسو دغه ورنه کړئ، تاسو حساب پې اکاونټ هېڅکله بیا پیدا نه کوي.
نو حساب اکاونټ کې دا ډېر سمپل دی. خپل د مخ انځور به ورکړئ، پیژندپاڼې یعنې کمپیوټر تصویره اول مخ عکس غواړئ، بیا به ورته شاته واړئ، شاته عکس به ورکړئ، سند به ورکړئ، نوم هر څه به ورته پاس کړئ. دا ډېر سمپل او ساده دی. که چېرې زه په دا باندې تاسو ته دغه هغه وکړم او ویډیو زیاتېږي نو سمپل ساده به تاسو ورکړئ، ایزي کېږي. نو کنټینیو بټن به کلیک وکړئ، تاسو حساب اکاونټ به جوړ شي. نو ملګرو د نورو حساب کې کوم نوي اپډیټ نوي معلومات راځي که نه، یا تاسو څنګه پکې پیسې ګټلی شئ، هغې لپاره زه درته نور ویډیوګانې راوړم. هغې لپاره زما یوټیوب چینل که نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته در سره لایک ورکړئ. مننه.